د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د محتسبینو له لوري د ځایي مسؤلینو په همغږۍ د رمضان المبارک میاشتې په مناسبت د سوداګریزو مارکیټونو، هټیو او بازارونو کې د سود، احتکار، قیمت پلورنې څخه د مخنیوي او د تر وخت تیر توکو راټولولو کمپاین په دوام په پروان، سرپل، زابل، نیمروز، سمنګان، هلمند، پنجشیر او شمېر نورو ولایتونو کې د مارکیټونو او هټیو څخه د څارنې پر مهال زرګونه کیلو ګرامه تر وخت تیر توکي راټول کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې په دې کمپاین کې زیاته اندازه تاریخ تیر شوي توکي راټول شوي دي. د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوي نرخونه تعقیب او د سود، احتکار او قیمت پلورنې مخنیوی ترسره شوی دی. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبین د هیواد په ټولو ولایتونو کې خصوصا د روژې مبارکې میاشتې په تناسب باندې د بازارونو، هټیانو او تجارتي مارکیټونو د څار او مراقبت کمپاین لړۍ روانه کړې ده. په دې لړ کې تر دا مهاله د هیواد په مختلفو ولایتونو کې تر وخت تیر خوراکي توکي راټول شوي او هغه نرخنامې چې د ښاروالۍ له لوري ټاکل شوي د هغوی په تعقیب او د هغوی په مراعاتولو باندې تجاران او هټیوال مکلف شوي دي. د هغه په وینا دا کمپاین به تر هغې دوام ومومي چې په بازارونو کې د ظلم او بې عدالتیو مخنیوی وشي. دا کمپاین به تر هغې دوام وکوي تر څو د بې عدالتي مخه ونیول شي او په تجارت راکړه ورکړه کې عدالت تأمین او د ظلم مخنیوی وشي. بلخوا ولسي وګړي د یاد اقدام هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا څارنه دوام پیدا کړي ترڅو د بازارونو وضعیت نور هم ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو تل ټینګار کړی چې د یو سالم او په اسلامي ارزښتونو سمبال اقتصادي بازار رامنځته کولو لپاره هڅې کوي.